آیا تاسې په رواني او ذهني ډول د پیسو ګټلو ته چمتو یاست؟ که ځواب مو هو وي نو لا زیاتې بریاوې درته غواړم، خو که چیرته دا چمتووالی نه لرئ نو مشکله به وي که د ډېرو زیاتو امکاناتو لرلو سره هم پیسې وګټلی شئ. دې چمتووالي ته د رسېدلو د طریقې یا تخنیک لنډیز: اول، هدف مو واضحه کړئ. څومره پیسې ګټل غواړئ؟ په دې پیسو به څه کوئ؟ دوهم، له خنډ جوړونکو فکرونو او باورونو ځان خلاص کړئ. دریم، هره ورځ خپل هدف ته رسېدل ځان ته تصور کړئ. څلورم، دې هدف ته رسېدلو لپاره د ورځې کم تر کم یو عمل وکړئ. پنځم، مشخص کړئ چې کومو مهارتونو ته ضرورت لرئ او هغو ته وده ورکړئ. اووم، پر خپل هوډ کلک ودرېږئ. د دې تګلارې عملي کولو سره به نور نو د پیسو ګټلو کې هیڅ شی او هیڅ څوک هم ستاسې مخه ونه نیولی شي. سلامونه او درناوی. تیرې ویډیو کې پر دې وغږیږو چې ولې پیسې نشو ګټلی. په دې لړ کې مو پر هغو فکري او باوریزو عواملو خبرې وکړې کوم چې موږ له خپل دننه څخه اقتصادي پرمختګ او پیسو ګټلو ته نه پرېږدي. که د دې ویډیو لیدلو پر وخت مو د پوهېدلو د کمښت احساس وکړ نو بهتره ده چې لومړی هغه ویډیو وګورئ تر څو معلومات مو بشپړ او د دې ویډیو پر موضوع پوهېدل درته آسان شي. څنګه ذهناً ځان د پیسو ګټلو لپاره چمتو کړو؟ اول، خپل هدف څرګند کړئ. ولیکئ چې څومره پیسې ګټل غواړئ او د څه لپاره یې غواړئ. بیلګه: زه غواړم د میاشتې 50,000 افغانۍ وګټم تر څو په 45,000 د کورنۍ لګښتونه پوره کړم او 15,000 هره میاشت سپما کړم تر څو راتلونکي کې یو مناسب موټر واخلم. دویم، له خنډ جوړونکو باورونو ځان خلاص کړئ. کله چې تاسې خپل هدف څرګند کړئ نو یو څو شیبو لپاره سترګې پټې کړئ او غور وکړئ چې ستاسې دننه په ذهن کې کوم احساسات راټوکېږي. که دا د اطمینان احساس وي نو ډېر ښه احساس دی، وړاندې لاړ شئ. خو که چېرته ناراحتي احساسوئ او زړه کې مو شکونه ګرځي، همدا هغه فکرونه او باورونه دي چې تاسې ګټې کولو ته نه پرېږدي. دغه فکرونه کوم چې تاسې د همدې هدف او پیسو ګټلو په باب لرئ ځان لپاره څرګند او بیا یې یوه کتابچه کې یادداشت کړئ. لکه پیسې په ډېره سختۍ ګټل کېږي. اوس دغه منفي باور پر مثبت باور واړوئ او کتابچه کې ولیکئ. د مثال لپاره زه کولی شم صداقت او اسانۍ سره کافي پیسې وګټم. دغه اصلاح شوی فکر د ډېر وخت لپاره له ځان سره تکرار کړئ تر څو چې باور مو پرې وشي. دریم، هره ورځ ځان ته خپل بریالیتوب مجسم کړئ. سترګې پټې کړئ او تصور وکړئ چې تاسې خپل هدف ترلاسه کړی دی. د میاشتې 50,000 افغانۍ ګټئ، کورنۍ مو هوسا او خوشحاله ده او موټر اخیستلو لپاره مو پیسې هم سپما کړي دي. هغه خوشحالي، اطمینان او شکر ویستل احساس کړئ چې په خیال کې هدف ته رسېدلو څخه ترلاسه شوي دي. څلورم، مهارتونو ته وده ورکول. مشخص کړئ چې کوم شیان تاسې سره د زیاتې ګټې برخه کې مرسته کولی شي. مثلا د مارکیټینګ پوهنه، د خرڅلاو مهارتونه یا د یو نوي مسلک زده کول. هڅه وکړئ دا شیان آنلاین او یا هم کتابونو څخه زده کړئ. پنځم، هره ورځ یو عمل وکړئ. هره ورځ حد اقل یو داسې کار وکړئ کوم چې تاسې هدف ته نږدې کوي. مثلا د یو نوي مهارت زده کول، د کاروبار د امکاناتو لټون، نوو مناسبو خلکو سره
آشنا کېدل، پوښتنې، ګایګنې او داسې نور. شپږم، پر ټولو هغو شیانو شکر وباسئ چې لرئ یې. دا به ستاسې ژوند ته لا زیات مثبت شیان او حالات راجذب کړي. اووم، کلک او باثباته اوسئ. د سمدستي نتایجو تمه مه کوئ. په هر حال مخکې تګ ته دوام ورکړئ، حتی که سمدلاسه لازمه نتیجه هم نه ورکوي. د دې پلان مطابق چلند وکړئ، ورو ورو به ستاسې ذهنیت بدل او د پیسو ګټلو لپاره به بېلابېل امکانات خود په خود راڅرګند شي. که پوښتنه در سره پیدا شوه نو لاندې د تبصرو په برخه کې یې ولیکئ. زه به انشاءالله د همغې کتاب له مخې چې دا طریقه پکې وړاندیز شوې ده ځواب درکړم. الله مو مل شه.